امام قانبي هغه څوک و چې خپل تمام عمر یې ځواني یې وه، دا ځواني یې ټوله په غلا، په ناروا او په فحشت کې راتېره کړې وه. واقعا تر دې پورې درته بیانوم چې د نیکو خلکو مجلس اثر لري، د نیکو خلکو مخ ته کتنه اثر لري. ما تاسو ته د حضرت بلال حبشي واقعه بیانه کړې ده، بیا هغه واقعې ته ځم. قانبي صاحب داسې سړی و چې ټول خلک به باندې راټول و، د به فسق و فساد کوي، چې هر ځای به مجلس جوړ و، بس د ده فسق و فساد به پکښې جاري و. د خپل دغه ښایسته زندګي، دغه د سرو زرو زندګي چې د سرو زرو حیثیت لري، دا یې ټول کباب کړی په فسق و په فساد. په علاقه کې په فسق و په فساد مشهوره و. امام قانبي بس کښېني، هغه مه سموئ، ما واز دغه سم کښېني. امام قانبي صاحب د خپلو انډیوالانو سره یو ځای په مجلس کې ناست دی، دشتو سارا ته وتلی په مجلس کې ناست دی. واقعات تر دې پورې درته بیانوم چې د اولیاو خبره څومره اثر لري. ناست دی یو سړی امام شعبي دی، دا بیا محدث دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو درس ته ځي و راځي. هغه پر آس سپور دی د خپلو ملګرو سره ناست دی. اوس غواړي چې امام شعبي راګیر کړي او ور باندې خپل مجلس تازه کړي او یو ګوړی فسق و فساد ور باندې وکړي. ملګرو ته یې وویل دا سړی زه راګرځوم. بس راغی د امام شعبي د دې آس جلوې ګیر کړی، ورته ودرېدی چې ولاړ ولاکسې چیرې روان یې؟ هغه ورته وویل چې زه داسې ځم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یا خپله درسوم یا خپله زده کوم. ده ورته ویل چې ځې به نه، ماته به د نبي علیه الصلاة وسلام یو حدیث وایه، د فسق او د فساد ورته وایي. خالص یې دا دی چې دا وخت تیر کړي او دا خپل د ملګرو مجلس پر د تازه کړي. امام شعبي ورته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دا شروط لري، په هر پنډل باندې زه نه بیانوم، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو سره جفا ده. ده ورته وویل چې د الله په ذات دې مې قسم وي، اوس مې نو قسم درته واخیستی چې بیا عزته کوم دیم پرېږدم دیم نه او د دې آسه دیم راشوه کوم، ما ته به یو حدیث وایه. اوس مې نو قسم درته واخیستی چېرته ځې ما ته به یو حدیث وایه. امام شعبي چې د خپل زمانې محدث و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یې درسول، په زبان او په خوله کې بیا څومره پیس پروت و. د ډېره غوسې څخه یې ورته وویل حدثنا محمد بن یونس قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث یې ورته ورسوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یې ورته ورسوي. دې ځای ته راورسېدی چې محبوب فرمایي صلی الله علیه وسلم اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي پر امت به مې داسې زمانه راسي، په امت کې به مې حیا کمه سي، هغه حیا چې شعبه د ایمان دغه به کمه سي. نو امام شعبي خو د ډېر زړه د درد څخه دا خبره ورته وکړه چې زما مخ ته راولې، زما عزت هم رالوټوې او ما ته دا خبرې کوې. نو دغه حدیث یې ورته وویل چې حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا فاتک الحیا، کله چې حیا درته فوت سوه فافعل ما شئت، بس چې هر څه کوې کوه. نو ځکه د رب العالمین د دین سره حیا نه لري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث سره حیا نه لري. امام قانبي باندې حالات واوښتل خالص د امام شعبي په دې یوې خبره باندې. بس یې داسې اوښکې راتوی سوې. بیا یې ورته وویل چې د هغه الله په ذات دې مې قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته په حقه رسولی دی، زما یې ستا سره پر دغه ځای باندې وعده، نور زه د خپل فسق و فساد ته توبه کوم. د خپل فسق و فساد ته یې توبه وکړو. د امام شعبي چې نیک سړی و، محدث و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یې یاد کړي وه، دغه یوې خبرې دومره اثر په وکړي وکړي چې د هغه د 80 کالو د 80 کالو زندګي یې وربدله کړه. امام قانبي ځینې جوړ سو، څوک دی؟ د ټولو صحاح و ستو استاذ ځینې جوړ سو، د ټولو صحاح و ستو د ذخیرې د احادیثو چې هر څوک حدیث را نقل کړي دغه استاذ دی. خصوصا د امام ابي داود چې دا مشر امام هم دی، د دې خصوصي استاذ دی چې دا ما حدیث را شروع کړي حدثنا قانبي، اکثر ځای کې دی دا روایت پر دې را نقل کړي. مقصد مې دا دی چې د نیکو خلکو مخ ته کتنه، د نیکو خلکو سره ناسته کوله، د نیکو خلکو سره مجلس کول، دا په سړي کې اثر کوي.